طلوع نیوز سره ځوان وزیر ښاغلي مولوي صاحب یعقوب ویل چې کابل په نښه کېږي اسلام آباد به نښه کوو. دا دغه خبره تکرار ده چې ترکیې کې د افغانستان نمایندګانو پاکستان ته کړې وه کله چې مذاکرات ترسره کېدل، او چې کابل ویل په نښه مو کړلو یا فرضي کرښه نښه کړله بیا به تر اسلام آباد درسي. پر همدغه افتخار باندې بیا راوتلم ښار ته چې آیا کابل کوم تصویر لري. کابل هماغسې د سکون او د آرامښت نفسونه یا ساګانې اخلي که نه. نو په دغه درشل کې بیا هم هغه منطقې ته ورځم چې ډېر جام و جوش پکې ده، بیروبار پکې ده، او تر څنګ یې نن در باندې یو پارک هم ګورم، د مکوریانو پارک. ځینو زموږ دوستان به وي کېدای شي هغوی ته به دا پارک نوی وي. د مکوریانو پارک سره به تاسو د مکوریانو په داخل کې پارک ذهن ته راغلی نه، مګر دا پارک د مکوریانو مخ ته جوړ شوی د کابل سیند پر غاړه باندې. پارک څخه مستقیم د مکوریانو ښایسته منظره ښکاري، او منظرې تر څنګ د عمومي سړک ده، ډېر ښایسته منظم منسجم، او ورسره دې خوا هم ښایسته ډېر ښایسته منظره لري، ښایسته تصویر لري. او د دغه پارک دغه خوا ته بیا ډېر ښایسته کابل سیند دی. ګرڅه کابل سیند اوس وچ شوی هم ده، خو بیا هم هغه ووایي چې کابل سیند زړه رقم راحت شي ورسره چې د کابل سیند ده. نور کابل سیند هغه پخوانی هغه باندې نه ده، خروش کې نه ده یا هغه جوش کې نه ده، خو هغه نما یې ښایسته کړې ده، هغه نما یې د دې پارک ډېرې ښایسته کړې ده. او نن دا ورځ هم ډېر ښایسته نما جوړه کړې په اسمان کې. دلته ځوانان هم ښایسته منظم ماشاءالله راغلي دي، او مشران هم راغلي دي، او ډېره ښایسته هوا هم ده. السلام علیکم مزانو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نن د روژې مبارکې 18مه ورځ ده، او ورځ هم شنبه ده. نن د مارچ 9 تاریخ ده د 2016 کال. دا تاریخ مې ځکه وویلی چې ځینو افغانانو سره به د افغانستان په تړاو ځینې سوالونه یې، بلخصوص د کابل په تړاو، بلخصوص مهاجرینو افغانانو سره چې په نورو مملکتونو کې دي. نو تاسې ولیدل زما پخواني ویډیوګانو کې هم، نن هم د کابل د مکوریانو سیمه کې یو پارک جوړ شوی دی. دلته چې راغلم واقعا هم چې ډېر خوند یې راکړلو، ډېر ښه احساس مې وکړلو، ډېر ښایسته راحت جوړ شوی پارک ده. او په دغه پارک کې نیم تحصیلي یا محصلین دي، تحصیل کوي، هغه راغلي زده کړې کوي، کتاب یې ځان سره راوړی دی. بیا یو ځای کې سپین ږیري ناست دي، خپل هماغه د ځوانۍ کیسې کوي، بیا ځینې ځای کې ځوانان ناست دي. نو خوند یې وکړلو، یو آرام او خاموشه فضا ده. دا مدار یادوي چې دمګړی په پاکستان کې اظهارات نمبر 1 دي. دمګړی تقریبا په دې خطې کې هغسې خبرونه دي چې ناخوشایند دي، خو مګر له کابل څخه انشاءالله لازم مثبت خبرونه دي، مثبت کیسې دي، مثبت تصویر ده، او مثبت چاپریال ده. زه دمګړی دلته ناست یم، ډېر ښایسته ماحول و. نو زه اوس طلوع نیوز څخه راووتلم، خپرونه وه، نو دغسې خوند راکړلو. دلته دغه مشران چې ناست وو، دغسې دغه ماحول خلک ناست وو، ډېر په منظم و منسجم، هغه یعنې پوهېږي چې سړی هغه کلتوري یا فرهنګي ماحول معلوم یې که نه، پاک و منظم و منسجم، د ماشومانو ځای جدا، د غټانو ځای جدا، هر څوک خپل کار پورې کار درلودل. دغه فرهنګ دی چې انشاءالله لازم افغانستان کې رایج کېږي، او په رایج کېدلو ده. کله که خوند درکړو تاسې هم راشي. دا د لومړنیو مکوریانو یا
مقریان کهنه چې ورته وایي زاړه مقریان هغوی ته مخامخ د کابل سیند په غاړه دي. دا د کابل سیند ده. کابل سیند خو هغسې نه پاتې نه ده خو خیر بند شوی ده خو مقریان بیا هماغسې پاتې دي هغه وختونه هماغسې پاتې دي. ډېر یو ښایسته طبیعتي هوا ده او ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښایسته منظم پارک ده. اوس ګرچه ژمی موسم هم ده هغسې زرغون شوی نه ده خو انشاءالله عظیم پسرلي په رسېدلو به نور به هم زرغون شي. کېدای شي نور منظرې هم دغه ځای ته زه وښیم کلن کې به دا منظرې تاسو درسره وګورئ. تاسې وګورئ د کابل آرامښت، د کابل سکون، د کابل امنیت، د کابل اتفاق، د کابل اتحاد او کابل کې گشت و گذار الحمدلله امن امان. بیروبار ته خو پام ده، بیروبار 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 نه اظهارات شته دي، نه د چا سترګو کې ډاډ شته، نه د چا سترګو کې خواب شته. خو جالبه خو دا وه دغه پارک په لیدلو سره دلته هیچا سره هم هغه تشویش د فرضي کرښې نه و، خبره د فرضي کرښې نه وه، خبره د جنګ نه وه، خبره د هغه لانجې نه وه. پوهېږې ولې؟ ځکه چې دلته چې کوم افغانان ناست وو هغوی په خپلو ملي ځواکونه چې هلته په فرضي کرښه کې دي باور یې ورباندې و او ښار کې په پارکونو کې دوی راحته ناست وو او دوی ویلې چې موږ ته دښمن تر دغه حده پورې نه رارسېږي. ځکه چې وزیر د دفاع ځوان وزیر ویلی دی چې کابل په نښه کېږي بیا به اسلام آباد هم په نښه کېږي. نو نه ډار شته، نه ویر شته، نه بیم شته، نه خوف شته. کابل د سکون او آرام شېبې ورځې تېروي.